په یوه ځنګل کې یو ساده خر ژوند کوه. هغه له چا سره نه جنګېده او نه یې د چا سره د بدۍ سوچ کوه. ژوند یې ډېر ساده و. واښه یې خوړل، اوبه یې څښلې او د ونې په سیوري کې به یې استراحت کوه. یوه ورځ د غرمې په وخت کې کله چې لمر په سر و، خر د سیند غاړې ته لاړ چې اوبه وڅښي. کله چې اوبه څښلې، د اوبو په سطحه کې یو ځلا کېدونکی شی ولیده. کله چې د خپل شیان لرې کړل چې ورته فکر یې وکړ، نو هغه الماس ول. او ده خو نه پیژنده. ده فکر وکړ چې دا څومره ښه ډبره ده، څومره ښه ځلیږي، او هغه یې راواخیسته او خپلې غاړې ته یې واچول. خر ته داسې ښکاره سوه دا د خدای ورکړل شوې تحفه ده. هغه د واښو قوي رسۍ جوړه کړې وه او هغه یې په خپله غاړه کې مضبوط وتړه او د لرې نه معلومېده چې هغه ځلېده. خو د ځنګل ټول حیواناتو چې بلېده هغه به ورته حیران کېدله. په همدې ځنګل کې یوه چلبازه ګیدړه اوسېده. د هغې سترګې تل د ګټې په لټه کې وې. لکه څنګه چې هغې د خر په غاړه کې د ځلېدونکی الماس ولید، سترګې یې پرې ولګېدې. ګرانه خره، ته نن ډېر ځانګړی او ښکلی ښکارې. ستا په غاړه ځلېدونکی شی عادي ډبره نه ده. ایا پوهېږې ته څومره ارزښتمن شی کیدای شي؟ خر وویل، زه د دې په قیمت نه پوهېږم. ما دا د سیند په غاړه کې پیدا کړ او خوشحاله شوم، نو ځکه مې واغوست. ایا دا واقعا دومره ارزښتمن شی دی؟ ګیدړې وویل، ډېر ارزښتمن دی. دومره ډېر حیوانات چې ګورې دا ټولې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ته باید محتاط واوسې. که وغواړې زه درسره مرسته کولی شم چې دا خوندي وساته، تر څو څوک یې له تا نه غلا نه کړي. خر لږ وېرېدلی و او فکر یې وکړ. همدغه وخت د بوټو شاته یو دروند غږ راپورته شو. دا یو لیوه و. هغه نظر په دې الماس ولګېد. لیوه وویل، خره، د ځنګل ارزښتمن شیان باید زما سره وي. ته ساده یې. دا الماس باید ستا لپاره نه وي. ستا سره دا خوند نه کوي. دا ما ته راکړه. خر په ځواب کې ورته وویل، لیوه وروره، دا ما پیدا کړی دی، ما له چا نه دی غلا کړی. که دا زما نصیب وي نو زما حق ده چې ویې ساتم. زه د چا بدي نه غواړم. لیوه وویل، ځواک د دې معنا نه لري چې هر څه ستا شي. که دا خر ته ورغلی، موږ باید په هوښیارۍ باندې فکر وکړو. ولې د لوی او عادلانه چا ته نه ورځو، یعنې زمري ته نه ورځو؟ خر وویل، زه د چا اړتیا نه لرم. زما ځواک زما عدالت دی. خو زه اوس جنګ نه غواړم. فکر وکړه، دا ځلېدونکی شی کیدای شي ستا لپاره ستونزه جوړه کړي. لیوه لاړ، خو د هغه په سترګو کې لا هم تمه ښکارېده. خر د ګیدړې خواته وکتل. ګیدړې وویل، ویرېږه مه، خو محتاط اوسه. یوازې یو څوک شته ده چې عدالت کولی شي، هغه زمری دی. که وضعیت خراب شي، شاید د هغه نه مرسته وغواړو. ماښام پورې د ځنګل ټول حیوانات د خر په غاړه باندې د الماس په اړه باندې خبرې کولې. لرې په غر کې پاچا زمری د ځنګل واکمن و چې هغه ټول خپل نظره تېرول. په شپه کې خر د ونې لاندې ناست و او الماس یې کتل. الماس د سپوږمۍ په رڼا کې لا ډېر ځلېدل. خر دعا وکړه، ای خدایه، که دا رښتیا ارزښتمنه وي نو ما پوه کړه. زه نه غواړم چې زما له وجې په ځنګل کې جګړه وشي. زه یوازې سولې ته اړتیا لرم، ته منه. لیوه دغه الماس او خر په بوټو کې څارل. سبا سهار خر د الماس سره پر غاړه ځلېدونکی و، خو د هغه بار لږ دروند نه و، بلکې ارزښتمن احساس یې کوه. ګیدړه راغله، ویې خره، ما فکر وکړ چې لیوه به کوم اقدام کړی وي. هغه ځواکمن دی او هڅه کوي هر څه ترلاسه کړي. که ته محتاط نه وي، هغه کولی شي ناڅاپه حمله وکړي، خو زه د چا بد نه غواړم. همدغه وخت لیوه راووته. خره، ما درته وویل فکر وکړه، اوس فیصله وکړه. دا الماس ستا په غاړه ښه نه ښکاري، باید زما سره وي. خر په ځواب کې وویل، ولې؟ زه د چا نه یم اخیستی. نو ته ووایې، ته یې ولې غواړې؟ که مجبور یې نو خبره به زمري ته ورسوو، هغه به فیصله وکړي. لیوه لږ چوپ سو، ځکه چې د زمري نوم یې واورېد. خر وویل، راځئ ټول د هغې مخې ته دا خبره وکړو. زمري د خپلې غږ سره په ځواک سره وویل، ما خبر ترلاسه کړی دی چې په ځنګل کې یو ارزښتمن الماس په اړه باندې اختلاف پیدا شوی دی. زه حقیقت غواړم، څوک هم مه ویرېږئ، رښتیا ووایاست. خر وویل، پاچا، ما دا الماس د سیند له غاړې پیدا کړه. ما له چا نه دی غلا کړي. زه یوازې عدالت غواړم. کله چې ما دا واچوله، د زړه مې بې ارامه شو. ګیدړې وویل، پاچا، ما هڅه وکړه چې خر ته خبر ورکړم. تمه په ځنګل کې راپورته شوې ده. ما غوښتل چې قضیه ستاسو مخې ته راشي او ظلم ونه شي. زمري وویل، دا الماس د چا په واک کې نه دي. دا باید بیرته د سیند په ژوره برخه کې واچول شي چې له کومه راغلی دي.
طبیعت باید طبیعت ته راستون شي او له نن څخه به څوک یوازې په ځواک یا پریب سره حق نه ترلاسه کوي. وروسته خر خپل الماس له غاړې وباسله. ټول څلور سره د سیند غاړې ته لاړل او الماس یې د سیند یوه وروستۍ برخې ته وغورځوه. د اوبو څپو هغه الماس پټ کړل. ځنګل تر سوله بیرته راغله. دوی ټولو په هوسا په ساده خپل ژوند پیل کړ.